دومه سپاره د 10 رکوع نه تر 11 رکوع پورې. یسألونک عن الشهر الحرام. نبی علیہ السلام مجاهدین ولېږل د جمادی ثانی د میاشتې په اخرو شپو کې. دا موږ اوس مخکې میاشت چې تېره شوه رجب، دا رجب هم په اشهر الحرمو کې ده. درې خو هغه دي چې ذوالقعده ذوالحجه محرم درې متصل دي، یوه د رجب میاشت ده، په دغه کې هم جنګ ناروا ده. د جمادی ثانی اخري شپې وې، صحابه یې ولېږل یو څو کسان دي یو قافلې د معلومات لپاره. هغه چې کمینې نیولې د قافله پر راغله، دې خیال دا و چې نن خو د جمادی ثانی اخري ورځ ده، که نن یې پرېږدو سبا ته خو اشهر الحرم رجب داخلېږي، بیا خو یې نه شو وژلی. ذاتي حمله په وکړه، څه کسان یې پکې مړه کړه، عمرو بن حضرمي پکې مړ شو او څه غنیمتونه یې ونیوه. هغه و د رجب شپه داخله شوې دی نه و په خبره. کوپار چې لاړه ذاتي ویلې وګورئ دی ځان ته مسلمان هم یې د اشهر الحرم بې عزتي یې وکړه، په دغه میاشت کې خو جنګ ناروا ده، خو دې په دین کې هم ناروا ده. صحابه سخت پریشانه شوه. د نبی علیه السلام نه یې پوښتنه شروع کړې، موږ نه خو اوس داسې شوی قصدن خو موږ نه کړه، موږ خو اوس کولی چې جمادی ثاني اخري شپه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ورته ویلې نو ولې هم داسې کړه، ما خو د جنګ نه و درته ویلې. الله آیاتونه نازل کړه د اشهر الحرم نه پوښتنه کوي، یعنې د جنګ کول نه، جنګ خو پکې ناروا ده، قصدن خو دې څوک نه کوي. لیکن صحابه دې ډېر نه غمجن کېږي، کفار دې دوی ته پیغور نه ورکوي. کافر په کفر لګیا ده او دا به ګناه خپله کفر کوي، ځان ته پیغور نه بولي، او مسلمان نه ګناه وشو هغه ته ځان ته هغه پیغور بولي. یسألونک عن الشهر الحرام، پوښتنه کوي د تا نه د میاشتو د عزت نه، یعنی بدل د قتال فيه، د جنګ کول نه په اشهر الحرم کې. قلت ورته قتال فيه کبیر، جنګ کول په اشهر الحرم کې دا قصدن لویه ګناه ده. لیکن وصد عن سبیل الله، من کول د خلکو د خدای د دین نه، وکفر به او کفر کول په الله تعالی باندې، والمسجد الحرام او من کول د خلکو د مسجد حرام نه چې حدیبیه کې نبی رسول الله پرې نه خچ لاړ شو عمره ته، واخراج اهله منه او یستل د اهل د مسجد حرام د اهل حرام نه، لکه صحابه چې هجرت ته مجبور کړه. اکبر عند الله، دا د کافرانو دغه جرمونه ډیر غټ دي په خدای په نسبت باندې، طریق وجلو د دین په اشهر الحرم کې. والفتنه، خلق د دین نه یستل اکبر من القتل، دا ډیر لوی ګناه ده تر وجلو د دی. ولا یزالون یقاتلونکم، همیشه به دغه کافران جنگ کوي د تاسو سره، حتی يردوکم عن دینکم، تر څو چې تاسو وګرځئ د خپل دین نه. ان استطاعوا کیدی طاقت وي دغه سم نه پریږي. خو که بالفرض که څوک د دین ور واوښته او کافر شو، خو لاړ بیړی غرق شو، جهنم یې ځای شو. ومن یرتد منکم، څوک چې مرتد شي د تاسو نه عن دینه، د خپل دین نه، فیموت مړ شي وهو کافر، په داسې حال کې چې کافر وي، که توبه یې وایسته بیا یې توبه قبلیږي. خو که په کفر کې مړ شو، فاولئک حبطت اعمالهم، دغه خلک چې د لاړ برباد شو عملونه فی الدنیا والآخره، په دنیا او په آخرت کې. مخکې نیک عملونه ډیر کړي وو، خو چې مرتد شو هغه عمل لاړ ټول ختم شو. واولئک اصحاب النار، دا خلک چې احتنان دي اور دي، هم دی به په دا اور کې خالدون همیشه وي. دا چې صحابه کرامو دا جهاد کړی، ګناه خو یې معاف شوه، ثواب شته کې کنه، خو په اشهر الحرم کې ده، خدای اوس د ثواب خبرم کې قصدن خو دې دا ګناه نه کړه. ان الذين امنوا، بشک کسان چې ایمان راوړی، ولذین هاجروا، هغه کسان چې هجرت کړی، وجاهدوا فی سبیل الله، او جهاد کړی دی الله په لار کې، اولئک یرجون رحمت الله، دغه خلک امید لري د خدای د رحمت. والله غفور رحیم، خدای په غفور رحیم ده، د تقصیرات ورته معاف کوي. په ابتدا کې شراب خورل روا و، قمار هم روا و، خو صحابه به پوښتنه کړه چې دا به څنګه وي، ولې په بدیو به خلک واړول، شراب وچکي په ځان نه پیږي، بیا جنګونه شي، خلک قتل کی. قمار بازی کې روپۍ لاړې شي ختم شي، کله بیا په روپیو جنګونه وکړي سره قتل کی. الله تدریجا سوکه سوکه دا شاید بری کړه. اول شراب څنګه دی، الله آیاتونه نازل کړ په شراب او په قمار کې، ګنام ده ګټم ده، دنیایي ګټه ده. په 15 منټه کې کله 1 لک روپۍ وګټي، قمار دی وایي په 15 منټه کې دی 1 لک وګټلې. په شراب کې دنیایي ظاهره څه ګټه ده، څه خوندونه، شهوات او څه قوت او څه شی درته پیدا شو، خو ګناه هم شته پکې، لیکن ګناه ډیره ده تر ګټې نه، ځکه ګناه خو د آخرت تاوان ده. چې دا یې وویلې صریحي منع نور نه کړه، ویښیارو خلکو ذاتي پرېښود چې تاوان یې ډېر ده، نو څه یې کوو. بیا یو وخت کې صحابه کرام په لمانځه لګیا دي، لمونځ کوي، دغه نه مخکې شراب یې وچکل، بیا یو لمانځه ته مخته که قل یا الکافرون ویي، د لا اعبدو په ځای اعبدو ویي.
خو ظاهر خو معنا غلطيږي چې موږ هم د بوتانو عبادت کوو. الله بیا آیاتونه نازل کړه ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، لمانځه وخت نږدې به شراب نه چکئ. په اخر کې بیا سورۃ مائده کې قصدن صراحتا حکم نازل شو دا شراب دا قماربازي دا د خدای د دین خلق باندې کوي، د ذکر نه منې کوي، فساد پیدا کوي، قتل و قتال پیدا کوي، دا منې کوي پرېږدئ په هل انتم منتهون بې عزتي منې کړه. يسألونك عن الخمر والميسر، پښتنه کوي د تا نه رسول الله د حکم د چکلو د شراب او د کولو د قمار نه. قلت ورته یا فيهما اسم كبير، په دغه دواړه کې ګناه ډېره لویه ده او منافع للناس، ته دنیایي ګټې هم شته پکې، خو اسمهما ګناه اکبر لویه ده من نفعهما تر ګټې د دی نه. ويسألونك ماذا ينفقون، دا بیا پښتنه شوه. پښتنه کوي دوی چې صدقه کې شی صدقه کې الته خو د شی تعین کوم شی، دلته اوس د مقدار تعین ده، څومره زه څومره مال صدقه کوم. ګوره قرآن کې د انفاق حکم ډېر راغلی، بیا خاص کر د اوله صورتو کې، ځکه خو دنیا او آخرت دوه زندګۍ دي. دا دنیا کې ځان او مال خدای د آخرت لپاره ورکړي دي. خاص څومره شی صدقه کو، قول العفو، چې تر حاجت زیات وي، تر حاجت زیات. اوس دلته وایي دوه تفسیر دي. که پښتنه د زکات شي، د فرضي حکم شي، چې اوس ما ځا ينفقون څومره مال کې په موږ زکات لازميږي چې زکات وکړو، قول العفو، هغه چې تر حاجت اصلي دي زیات وي. سړی تجارت کوي په دا کال کې چې په کور کې څومره خرچه کړی دا، کور جوړ کړی دا، واده کې کړی دا، دا یو روپۍ هم نه د پسې حساب. کال پوره شو 2 روپۍ نقد په لاس باندې 15 لکه پاتې دي، اوس په دغه کې زکات ورکړي. قل العفو، چا تر حاجت در زیات شوي کال پوره شو، زکات په دغه کې ده. هغه د حاجت په روپیو کې چې په کال کې د خوړلې دي هغه نه، کال کې 15 لکه د خوړلې دي، واده دې پکې کړی، مثلا کور دې پکې جوړ کړی، هغه نه دی حساب. او که دومره مثال د نفقې صدقې پښتنه شي، د صدقې نفلي صدقې پښتنه شي، چې ما ځا ينفقون څومره صدقې موږ وکړو، قل العفو، چې تر حاجت زیات یا ټوله صدقه که. واله د حاجت په شی انداز د کور د نفقې په انداز پرېږده، دا نور ټوله صدقه که. واله وروسته علت خپل الله ذکر کوي. کذالک لکه دغه حکم چې الله درته بیان کو، یبین الله لكم الآیات، الله آیاتونه درته ذکر کوي، لعلکم تتفکرون، شاید چې تاسو فکر وکړئ په چی کې، فی دنیا والآخرة، په کارو د دنیا او د آخرت کې. اوس نو الله ویل چې د حاجت نه د چې زیات وي دا ټوله صدقه که. واله زکات نه، دا نفلي صدقه کې. واله فکر وکړه په دنیا او په آخرت کې، چې نه کې صدقه د دنیا ګټه شو، زوی ته پاتې شو، ورور ته پاتې شو، تر ته پاتې شو، تربور ته پاتې شو، ښځې ته پاتې شو، خو قریبان دي د دنیا ګټه شو. او چې صدقه دې کړه د آخرت ذخیره شو. ابل روز موږ ویل تا دنیا هغه د چې ودې خوړه ختمه شوه، واده غوسته زړه دې کړه، صدقه دې کړه، ذخیره دې کړه. اوس نو ته فکر وکړه په دنیا او په آخرت کې، چې دا دنیا چې زه ډېروم په دا دنیا کې ساتنه ښه ده، که آخرت کې راته وساتم هغه ښه ده. چې انسان عقل ولري نو بیا به دغه د حاجت نه زیاتې روپۍ، دا په موږ خلک ګوره عمومي توګه دا ده چې تر حاجت زائد سرمایه جوړوي. دنیا چې ډېره شوه ښه ډېره ده، پلانکي ځای کې مځکه دا ډېره ښه قیمتي ده، دا به په یو وخت کې بیا په ښه قیمت خرڅه شي، مځکه واخلي. پلانکي ځای کې مارکیټ جوړول ښه موزون ځای ده، مارکیټ جوړ کړه. پلانکي ځای کې دا شی دی، داسې خلک شته چې موږ یې پېژنو، چې موږ یې پېژنو، د 10,000 لکه انداز جایداد به لري، خو په ټول کور کې یو طالب نه لري. دنیا ډېره شوه، دکان ته یې ځان ته سړي ته ضرورت ده، ځمکې ته یې ځان ته ضرورت ده، موټر ته یې ځان ته ضرورت ده، سړي ذاتي نه زیاتېږي، نه په رسېږي. یو وخت یو مجلس کې یو چا د خولې نه دا خبر وتلې وه، سپین ږیره سړی د ځان ډېر هوښیار هم بولي، ما ته بل سړی وغږېده، وایي چا ورته ویلې چې پلانکی اوس خو سپین ږیره یې ذاتي پرېږده، ډېره دې ډېره کړه، اوس خو لږ دا جومات عبادت دا ذکر دا شیان شروع کړه، اوس خو دې ښه ډېره کړې. وایي ده ویلې و دومره مې ډېره کړې چې دا د زانګوی بچی یم، غټ کور ده، دا د زانګوی بچی یم چې په ټول عمر مزدوري کار ونه کړي، د هغه هم لیابسته تر مرګه،
چې دا کنکي رالویږي دا لویان خو څه کوي چې دا د کنکۍ زنګو بچیان مو رالویږي او تر مرګه یو هم د یوې ورځې هم کار ونه کړي دومره هم ډېره کړې چې دا ټوله بس ده خو د هغه باوجود شپه به په کور ونه ویني ولې دغه فکر نشته چا سره چې د آخرت فکر وي چې نور خو زه د آخرت ته وخت ورکه که نور نه د آخري عمر خو د خدای دین ته ورکه نو د حاجت نم چې زیاتې وي صدقه یې کوي ولې فکر وکړئ په دنیا او په آخرت کې چې صدقه یې کوي د آخرت ابدي ګټه به یې درته ویسألونک عن الیتامى هلته یو ځای کې آیات مبارکه راغلی ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن د یتیم مال ته به نه ورنږدې کېږي مګر په هغه طریقه چې نیکه ده یو بل ځای کې آیات راغلی ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما چې څوک د یتیم مال په ظلم خوري نو اور خوري اور صحابه وډار شو چې کا اوس یتیم را سره ده وراره مې ده موږ په کور کې ګډ وسو د ایدو دنیا او موږ دنیا ګډه ده دیک پوخ کو دا لګو خوري نور خو نه موږ ډیر خورو نو اوس جدای کو که څه وکړو په جدای کې بیا په دغه ډارې ده چې خای د دنیا مو موربې لکه جدا مو کو د ته ګوخه مړی په خو ګوخه دیک ورته په خو د چې څومره وخوړوي خوړه چې پاتې شو موږ یې خوړای نه شو ځکه خو د یتیم مال ده غرضو به ځای کېږي به د نبی علیه السلام نه پوښتنه شروع کړه الله تعالی آیتونه نازل کړه د یتیمانو پوښتنه درنه کی چې ګوښې کوګه ګاډو الله تعالی ورته د دې په باب کې د خیر سوچ کوي خیر که په دا کې ویني چې د ګډ ژوند کې خیر د دې موږ سره نو ورور دی د ورور ظلم ما پکا په حساب باندې د مال او د خپل مال په حساب باندې لکه پند چې اچي نور په ډیر خړلو په کم خړلو بیا فرق نشته په یو کمره کې طالبان دي لس نفره دوب کې چړیان دي روپې سره واچول سلسل روپې لوی ډیر خوراکي ابل کنکای لک خوراکي پروا نشته خو خوراک ټول په خپل مقدار کې ګډه کا پروا نشته خو کفدا پیدا چې په ګډ ژوند کې د حسد مانه خړل کیږي ظلم را نه کیږي بیا بیل کا نور الله مصلح او مفسد پیژني په ګډ کې مصلح او مفسد پیژني په جداوله کې ويسالونك عن اليتامى پښتنه کې د تانه رسول الله صلی الله علیه وسلم د معاملې د یتیمانو نه قلت ورته اصلاح لهم خیر اصلاح د دې لپاره برابرول د دې لپاره ساتل د دې لپاره هغه خیر دی وین تخالطوهم کې ګډوي د ځان سره په اخوانکم رونه د تاسو دي والله يعلم المفسد من المصلح خدای پاک پیژني مفسد او مصلح ولو شاء الله لعنتكم کاله اراده کړو د سختینو په تاسو به سختی راوستلې وخامه خبر درته چې بیلې به ان الله عزیز حکیم خدای په غالب او حکیم ذات د یتیمانو ډیره غټه خبر ده سرپرستی هم ډیره غټ ثواب لري نبی اسلامي انا و کفیل الیتیم هکذا فی الجنه څوک چې د یتیمانو خدمت کوي زو دای په جنت کې د سره نږدې لکه دا غوته او دا غوته نبی اسلامي بهترین د کور هغه کور د چې پیغه کې یتیم وي خو خلک د کور ولا نیک ورسره چلیږي بهترین د کور دا ده خو بدترین د کور هغه کور د چې پیغه کور کې یتیم وي د کور خلک ظلم ورسره کوي د یتیم په لا سر چې د شفقت لاس تیر کې چې اوس پلار شهید د پلار دغه سي مرد د یتیم د سرپرست ته په سر د شفقت لپاره چې زړه خوشاله شي د الک د مهرباني لاس په تیر کې د ار وخت په عوض کې چې تا تر راسلان د خدای په کېونه کې درته لیکي خو کدی د ظلم چاپیړ په جګه کړه عرش عظیم په حرکت شو خدای ته ماته اجازه وکړه چې زه په دغه ظالم ورو ورځم دام ظلم ده یتیمان موږ وینو په کورو کې په خپل کور تعلیم په خپل زمانو تعلیم کوي په یتیم باندې غویان پیي په هغه باندې دنیوي کاروبارونه کوي چې خپل په ولي ورسپور شي غږ نه ورته کوي خو یتیم کښورو کو په چاپیړي وي چې خپل یو روپۍ تر غواړي 15 ور کوي چې یتیم ناری ورته وي غریب په ټولو کال کې په میاش کې یو شي ته زړه کې روپۍ ور کوي د په دا چاپیړ باندې وي خپل بچو ته میوه ور کوي خپل کوټې ته میوه وړي خپل بچو ته لندې ور کوي یتیمان آلته ورته ګرځي مالې دلی په خپل سترګو آلته ورته ګرځي غریبانان هغه میوه ته سترګې خېجه ورنې د کېدای نشي په کور کې په دلاوري خبر نشي کړای آلته د دروازې په خوله کې غریب ناست وي
راننوځي دروازې په خوله کې ناست وي دا دومره جرأت نشي کړی چې پاس تېر شي چې داسې نه چې ومې وایي پسې وامې خلي دا د یتیمانو ظلم د الله مخلوق ده او بیا به سرپرسته مخلوق ده الله ډېر په ناراضه کېږي موږ په وطن د خدای رحم وکړي داسې څوک نشته چې شفقت لاس په تېر کړي ان الله عزیز الحکیم خدای غالب او حکیم ذات غالب ده انتقام به دی در ناخلی که ظلم دی پوکو حکیم ده په دنیا کې به مهلت ترکی ضرب عذاب نه درکې مشرکین په مکه معظمه کې کله به باج مسلمانان اسلام به راوړی وو هجرت ته به نه پرېښ و به تړو خپل کورنۍ به و به تړو چې هجرت به نه کېږي به نه بیا به دلته بعضې صحابه پټ ورتله د شپې به یې پټ راخلاصول نو په صحابهو کې ابا مرصد غنوي یو صحابي ده دغه به دا بندیان پټ راخلاصول یوه شپه لاړ سپوږمۍ ده چې یو خوانه ښځه راغله عناق په نامه ښځه د جاهلیت په دور کې خو زناوې ډېرې وې دا د ده د جاهلیت د وخت مرګرې وه زنا او بدعملۍ به سره کړې ده ځان پټ کو دیواله سیوري ته هغه چې راغله وی پېژندو غږ یې پوکه ابا مرصد یې وایي او وایي راځه چې نن شپه خو خوند سره واخلو ده ورته ویلې اوس خو ما اسلام راوړی په اسلام کې خو زنا ناروا ده وایي ښه خو په نکاح مې که ده ورته ویلې زه به د نبي علیه السلام نه چې لاړ شم مدینې منورې ته پوښتنه تر وکړم چې د کافر سره نکاح روا ده که نه وایي ښه ته د ما په باب کې د نکاح مشورې کوې غږ یې کړو خلکو ته چې هغه غله چې بندیان چې خلاصوي سړی دغه د پسې راغله سخت یې ووایي غریب ابا مرصد چې راغی مدینې منورې ته بیا د نبي علیه السلام نه پوښتنه وکړه بل وخت به بیا کله داسې پېښه وي د مشرکې ښځې سره نکاح روا ده چې وایي کوم الله آیاتونه نازل کړه چې نه مسلمانانو تاسې به د مشرکو ښځو سره نکاح نه کوئ اگر که هر څومره ښایسته وي ډېره کمالداره وي خو ته به نکاح نه ورسره کړې مینځه دې وي تکه توره دې وي د رنګه بد شکله دې وي خو چې مسلمانه وي دا خیر ده تر مشرکې نه چې هغه ډېره ښایسته وي خو مسلمانانو سړیو د ښځو نه منې شو مسلمانانو ښځو ته بیا حکم ده تاسې به هم د مسلمان سړي سره نکاح کوي د کافر سره به نکاح نه کوي د مشرک سره اگر که د وخت پاچا وي سردار وي غټ سړی وي ښایسته وي تر هغه نه یو غلام دی وي خو بهتر ده چې ته نکاح ورسره وکړې ولې په نکاح کې ملګرتیا راځي صحبت وي ملګری د ملګري په عمل باندې د ملګري اخلاق اثر کوي نو دای د کفر طرف ته بیایي که مسلمان د کافر ښځې سره نکاح وکړي د کفر مینه به په زړه کې پیدا کېږي د دغه نارې نه که مسلمانه ښځه د کافر سړي سره نکاح وکړي د ښځې په زړه کې به بیا د کفر مینه پیدا کېږي ولې خو د کافر سره چې محبت شو موږ منې یو د کافر د محبت نه موږ ته امر دا آیات د نیکو خلکو د دوستیا وایي یو لوی دلیل ده چې نکاح ناروا شوه دغسې ملګرتیا هم ناروا ده سړی به د صالح سړي سره د نیک سړي سره ملګرتیا کوي د بد سړي سره به ملګرتیا او تعلق نه ساتي نبی علیه السلام خلک ښځې څوک د ښایست د وجې نه په نکاح کوي چې ډېره ښایسته ده څوک یې د مالدارۍ د وجې نه چې مړه ده څوک یې د خانۍ د وجې نه چې د پلانکي خان لور ده څوک د دیندارۍ د وجې نه وایي تاسې د دیندارۍ کوشش کوئ چې ښځه دینداره یې په نکاح کوئ رنګ او دغو ته ډېر مه ګورئ ولې چې دین کې کمزوري وي که ډېره ښایسته وي بیا به یې په تا تکبر کوي لویي به کوي که د غټ خاندان والا هم په تا به لویي کوي چې اوس د پلانکي زوی دی مسکین یو ته که مالداره هم په تا به یې غټه ویایي نکاح خو یې دغه دپاره چې ژوند آرام شي د تا چې تا اطاعت نه کوي په تا یې غټه ویایي ښایست یې څه کوي خاندان یې څه کوي خو چې دیندار یې په دا به پوهېږي چې د مېړه څومره حق ده حدیث مبارک ده حقوق را روان دي چې مېړه د کومې ښځې نه راضي و کومې ښځې چې 15 وخته لمونځ کوه روژه یې نیوه او مېړه ته راضي و چې مړه شوه چې په کومه دروازه جنت ته ځي د خدای اجازه ده ورته ځي به جنت ته خو که مېړه تر ناراضه و الله تر ناراضه ده لکه اولاد په باب کې د مور و پلار چې راځي نو نیکعمله ښځه کوئ ولا تنكحوا المشركات مشرکې ښځې مه په نکاح کوئ حتی یؤمنن تر څو چې د ایمان راوړي ولا امة مؤمنة منځه مسلمانه خیر ده من مشرکة د مشرکې نه ولو اعجبتکم اگر که دا مشرکې ښایست تاسې په تعجب کې اچوي ولا تنكحوا المشرکین نکاح مه کوئ د مشرکینو سړیو سره مسلمانو ښځو حتی یؤمنو چې د ایمان راوړي ولا عبد مؤمن هر غلام
مسلمان خیر د مشرکین د کافر نه ولو عجبکم اگر کدا د کافر ځواني خایست تاسو ته په تعجب کې چې ډیر خوندر کوي ولی اولئک دغه کافر سړی یا کافر خزه يدعون الى النار د خپل میړه یا خپل خزه بولی طرف د جهنم ته د دوزخ ته والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه او الله چې د نیک سړي سره نکاح کوه دا د رابول جنت ته مغفرت ته باذن په خپل ځن ويبين آياته الله بیان آیاتونه خپل لناس لپاره د خلق لعلهم يتذكرون شاید چې د پنتر واخ خزه مخایا په میاشت کې یو واری عذر ورته پیدا کیږي اکثر ته حیض ورته ویل کیږي کوم موده درېش په زیاته موده لس په د مخ په مذهب باندې عادتونه چا پینځي د چا څلوري د چا شپږي د چا وی يهودو چې خزه به حایزه شو دومره نفرت به تر کو چې په کوټه کې به ګډنه ور سره پرې کوټه کې به غوښه کړه په ماړه پسترخان په هیڅ شي ګډنه ور سره پرې مسلمانانو په مدینه منوره کې د نبی اسلام نه پښتنه وکړه چې موږ څنګه وکړو موږ هم آیا د خځې د حیض په وخت کې د ځانه جدا کوو که څنګه کوو الله آیاتونه نازل کړ چې نه دا خځې سره د حیض په حال کې جما ناروا ده موږ په مسلک لاند تعبیر د نامنه تر زنګانه په لوڅ بدن پایده ناروا که جما وي که غیر د جما نه وي د حیض په حال کې چې خځې ته دا جامه شروع شوه وینې شروع شوې د نامه د غوټۍ د ښځې نه د ښځې تر زنګانه په دورانو هم پیدا اخیستل په لوڅ بدن باندې ناروا ده جما ناروا ده حرامه ده ګورې حرامه ده چې څوک ځان ته حلال وبولي په کافر کېږي د دغه نه سوا ګډ خوراک ګډ چکاک پر نور بدن ته غېږ ورکول ښکلول هر څه یې روا دي نبی علیہ السلام به حتی د ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها په غېږ کې تکیه ورکړې و تلاوت به کوه یې غیب و حیض نبی علیہ السلام په اعتکاف کې و دې ته ویل ما جې نماز راکا دې بوتو رزه په حیض کې مو په لاس کې خو د حیض نشته د حیض په شپو کې چې خځه ته حیض ورغی لمونځ ناروا ده ورته روزه نیول ورته ناروا دي تلاوت کول ورته ناروا دي جمعه ته ننوتن ورته ناروا دي طواف ناروا ده جما د خپل میړه سره ورته ناروا ده ترڅو چې نه پاکه شوی دا ټول احکام باندې دي چې پاکه شو غسل وکړه برته ذاتي دا ټول شیان ورته روا دي دا حکم الله تعالی نازل کو